بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي ګرانو قدرمنو کتونکو زه ستاسو قربان یم علي مشال. دا څنګه چې تاسو ته پته ده چې کرونا وایرس په ټوله دنیا کې وحشت خپور کړی دی. هر سړی د یو بل نه هېرېږي، ورور د ورور نه هېرېږي، پلار د زوی نه هېرېږي. نو په دغه ماحول کې موږ راټول شوي یو، ستاسو په مخونو باندې صرف خندا راوړو. زموږ چې نن کوم پروګرام دی صرف د جست په انټرټینمنټ، صرف د خندا لپاره، صرف ستاسو د خندولو لپاره دی. زموږ مقصد د جاپکاوی نه دی، بچاپوري خندا نه ده. خو زموږ چې کوم مېلمانه نو پته نه لګي چې هغه هېڅ چلکۍ دا د راوتو نه ده. ټایم مې ډېر زیات واخیستو، دومره انتظار خو به ځای و چې موږ چېرته د پښتو د ادب زرینده ستوري کوم چې اباسین یوسفزی او رحمت شاه صاحب یې دا هم نه و کړی. خو زه خیر بیا هم د دوی به انتظار کوم. تاسو هم زموږ سره لږ انتظار وکړئ. ډېر مننه. زمونږ چې کومه مېلمانه وه هغه رارسېدله ده، لږ زموږ سره ناسته ده. او که تاسو زمونږ د کیمرې په سترګه باندې ګورئ نو د کرونا وایرس د وجې مونږ سوشل ډسټنس هم ساتلی دی. نو تاسو ته په خپل پروګرام کې ورکړی وه. ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دا دومره لرې نه راغلی او ما ته یو په خپل پروګرام کې موقع راکړه. مننه. په دې وخت کې زمونږ کوم مینوال چې تاسو زمونږ په سکرین باندې وینئ هغو ته به څه وویل غواړئ؟ کوم یو کلام به ورته ډالۍ کوئ؟ خپلو مینوالو ته به یو کلام ووایم. په تاسو باندې یو دغه چې تاسو به اول پردي کلامونه وي، نو اوس هم پردي وایئ، که نه خپلو شروع کړي. ما خیر اوس مې خپل لیکلي دي. خپل یو کلام زمونږ مینوال ته ډالۍ کړئ چې مونږ دې هم خوندونه والو، زمونږ د ناست ملګري دې هم خوندونه والي، او زمونږ د کمپنۍ دغه مینوال دې هم خوندونه والي. ډېره زیاته مننه. شعر داسې دی چې نور دې رانه لرې لرې نه ګرځي، نور دې رانه لرې لرې نه ګرځي، خوب دې په څنګلو کې خودي کي. واه ډېر ښه. هسې هم اشنا بغرۍ بغرۍ یمه، هسې هم اشنا بغرۍ بغرۍ یمه، ما کې دې بغلو کې خودي کي. واه ډېر مننه. زه یې د متیازو نه زارېږمه، زه یې د متیازو نه زارېږمه، ما باندې دې غولو کې خودي. واه ډېر ښه ډېر ښه. ډېره ناجي ډېره ډېره به مخ مې دی ملګرو ټول ډوغل ډوغل، مخ مې دی ملګرو ټول ډوغل ډوغل، نن دې پکې بلو کې خودي کي. واه ډېر ښه ډېر ډېره مننه. ستاسو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ګرانو قدرمنو کتونکو، دا مونږ ټول ملګري وو. زمونږ مطلب په چاپوري خندا نه دی، زمونږ د پروګرام مقصد ستاسو په مخونو باندې خنداګانې خورول دي. او که زمونږ د ویډیو سره یو چا زړه ازار شوی دی، چا زړه څه تکلیف رسېدلی نو د هغو نه مونږ بښنه غواړو. ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې پورې خپل قربان حضرت علي مشال اجازت ورکوي. د نو الله